اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلیم پر تن وي. ملګرو، موږ مخارجو د عربي ژبې د الف و با یا هجا یا د حروفو مخارجو کې لګیا یو چې تر دې دمه مو اکثریت مخارج کور کړي. یعنی په عموم کې ما تاسو ته وویلې چې پنځه عمومي، البته پنځه عمومي مخارج دي. په دې کې عمومي مخارجو کې تر دې دمه موږ درې مخرجونو باندې یا درې مخارجو باندې خبرې کړي دي چې هغه حلق، جوف او شفتان یا شفتین، دغو درې مخارجو باندې مو خبرې کړي. بقي دوه مخرجونه پاتې دي چې یو مخرج خیشوم په نامه چې نن ور باندې خبرې کوو، او بقي یو مخرج پاتې کیږي چې هغې باندې به بعدا انشاءالله په راتلونکي درسي لیکچر کې خبرې کوو. نو مرګرو، په مجموع کې که خبره وکړم، دا خو عمومي پنځه مخرجونه یا مخارج وو، ولې په خاص ډول بیا 18 مخرجونه دي چې مثلا موږ په عمومي کې یو په حلق باندې خبرې وکړې. مخرج الحلق یعنی ستونی، کله هغه حروف چې هغه د حلق یا د ستوني نه ادا کیږي. په حلق کې موږ په درې خاصو مخرجونو باندې خبرې وکړې چې یو اقصا یعنی اخرنی حصه د حلق دی، وسط یعنی منځنی حصه د حلق، او ادنا یا دغه ابتدا یا د نږدې چې خولې ته کومه نږدې دی دغه حصه د حلق باندې. نو درې مخرجونه خاص بیا په حلق کې شوه. موږ په جوف باندې خبرې وکړې، څلورم هغه حروف مدي د جوف نه چې ادا کړو، دا د څلور مخرجونه. او بیا مو په شفتان کې دوه مخرجونو باندې خبرې وکړې. یو بطن و په اصطلاح چې دغه اشفة السفلى یعنی د لاندې شنډه دغه ستونیه علیا ته ورلاندې کیږي په دغه ځای کې. نو دا اف چې فی حرف د دې نه ادا کېدو، نو دا و. او بیا وسط و البته شفتین و، فقط میم مثلا با او واو د ټوله د شفتین نه ادا کېږي، د شنډه نه غږیږي. مثلا دغه شنډې خو په دومره فرق سره چې په ما وویل چې په واو کې دغه انضمام د شفتین راځي، او په با او میم کې البته انطباق د شفتین راځي، چې بیا په با کې نسبتا انطباق د شفتین غلیظ وي نسبت میم ته. په دې باندې مو خبرې وکړې. یعنی مطلب د دوه مخرجونه دلته شو چې حلق درې و، یو جوف دی څلور، دوه دلته شو دی شپږ. نن چې کوم هغه باندې خبرې کوو خیشوم، دا به اووم مخرج شي. نو یو مخرج پاتې کیږي او د عمومي ډول سره، او عمومي چې هغه لسان دی یعنی ژبه دی، په دې کې عمومي بیا 10 مخرجونه دي. لکه حلق مو درې وویل چې اقصا دی، ادنه دی، وسط دی او ادنه دی. مثلا دغسې به بیا په لسان کې 10 مختلفو مخرجونو باندې خبرې کوو چې لسان طبعا ژبې ته ویل کیږي. نو بیا به موږ هغه د ژبې سار یا د ژبې مثلا ادنه اللسان یا وسط اللسان یا اقصى اللسان یا حفتین یا طرف د لسان یا راس د لسان، چې په دې کې غاښونه بیا داخل دي چې مثلا ثنایه علیا دي، سفلا دي، مثلا اضراس دي، مثلا ناب دي، طواحین، نواجز. مثلا دغه ټولو باندې به موږ خبرې کوو چې غاښونه البته د ژبې سر کوم غاښونو سره کېږي، یا حفتین یا مثلا حافة الیمین یا حافة الیسرى، یعنی په دې کې یا حافة الیسر مثلا په دې کې کوم رول لري چې خي طرف ته کله دغه طرف یا طرف دی لسان. نو په دغه باندې ملګرو موږ ان شاء الله په راتلونکي درسي لیکچر کې خبرې کوو. نن خیشوم دی. خیشوم مرګرو که تاسې متوجه وئ، ما کله چې د تنوین او نون ساکن په باره کې خبرې کولې، هغلته ما تاسې د غنه په نوم باندې یو څه ویلی. ما درته وویل چې ادغام یرملون دغه شپږ حروف د ادغام دي. ادغام دا معنی د یو حرف نه ایستل په بل حرف. نو بیا مې درته ویلي چې دغه ادغام په دوه قسمه ده، یو ادغام مع الغنا ده، یو ادغام بغیر غنا ده. نو ما غنا کې بیا درته خیشوم یادونه هغلته هم دغسې سرسري کړې وه چې خیشوم دغې حصې ته ویل کېږي. نو مرګلو میم او نون دغه د خیشوم یعنی د دوی مخرج خیشوم دی. خیشوم مرګلو دا معنی چې دغه د پوزې دغه باره حصه، دغه اخرنۍ حصه د پوزې دغه ته داخله طرفه دلته خیشوم ویل. نو نون او میم د خیشوم نه ادا کیږي. خو کله چې زه د نون او میم خبره کوم، دقیقا زه نون ساکن یا میم ساکن یا نون مشدده او میم مشدده خبره کوم. خاص کر زما هدف مشدد دی. مشدد میم که مشدد یعنی شد وخوري، او که نون مشدد یعنی شد وخوري. دا عموم کې د خیشوم نه ادا کیږي او د کې غنا کیږي. غنا کې مرګرو یو مغالطه ایجاد نشي. غنا هم صفت دی او غنا هم مثلا دوی پورې اړوند مخرج دی.
غنه حروف چې دي میم او نون دا د غنه حروف دي، یعنی که میم او نون نه وي نو غنه نه کیږي. غنه چې کیږي په میم او نون کې کیږي، خو کیفیت د غنه چې یعنی دا معنا چې د غنه په کومې طریقې سره وشي، کله چې اواز کې تطویل یعنی اوږدوالی یا تقصیر یا لنډوالی راځي، د کیفیت د غنه د بیا صفت کیږي. نو مطلب دا چې غنه هم هغه حرف ته ویل کیږي چې د هغې پر اساس باندې غنه تشکیلیږي یا منځته راځي، او غنه هم صفت ته ویل کیږي مګر په هغه صورت کې چې په اواز کې اوږدوالی راشي، په ځانګړي ډول په هغه صورت کې چې کله نون مشدد وي او میم مشدد وي. مثلا که زه وایم چې ان، مثلا دغلته ان الذین ان، اوس دغه غنه دی ځکه صفت د غنه دی په دې کې، ځکه دلته نون مشدد دی او د خیشوم نه ادا کیږي. ان مثلا یو عم وګورئ مرګلو، ټول د هوا د خروج ټول هغه مثلا مخارج هغه ځایونه چې هغې نه اواز خارجېږي ټول بند دي، فقط خیشوم خلاص دی. مثلا عم وګوره ټول مخرجونه دغه ځای نه دغه اوا د پوزې نه راوځي، د خیشوم دغه دلته چې کله دغه نه داسې اوا راوځي نو دا خیشوم دی مرګلو. دې نه میم مشدد او نون مشدد دقیقا ادا کیږي. ان عم که زه چېرته دا مخرج پې بند کړم نو دا بیا نه ادا کیږي. مثلا عم زه د مخرج بندوم، د خیشوم بندوم، عم مثلا ته چې دا یعنی پوزه بنده کړي نو دې نه اواز نه راوځي، نو موږ پوه شو چې وقت هم د نون مشدده یا د میم مشدده، یعنی چې میم کله شد ولري یا نون شد ولري، د یغو دواړو مثلا اواز د خیشوم نه راوځي، یعنی خیشوم دغه د پوزې پورتنۍ حصه. خو که دقیق درته ووایم مرګلو، دغه دغته تجویف انفیم وایي. انف په عربي ژبه کې پوزې ته وایي، پوزه. جوف تاسو ته ما مخکې ویلي چې جوف هغه تشې ته وایي، خلا، هغه فراغ چې عربي کې ورته وایي، هغه خلام په عربي کې ورته، یا تشه. تاسو به طبعا فزیک کې د خلا او تخلخل په نامه چې شی اورېدلی وي. نو مطلب دا چې ما تاسو جوف هغه مخکې واوی مدي، الف مدي، یای مدي، دغه مدي حروفو کې جوف ویلې. هغه جوف چې و هغه تجویف فمی و، البته تجویف حلقی او فمی و، یعنی مطلب دا چې د ستوني کومه تشه دی په دې کې اواز راوتو عین د خولې دغه تشه کې داسې بیرون، نو هغې ته تجویف، هغې په تجویف کې حلق یعنی ستونی او فم یعنی خوله دواړه داخل و، چې مثلا دغه ستوني نه دا اواز راوځي د خولې د فم له طریقه، هغه تجویف و جوف و، خو هغه البته حلقي او فمي و. نن چې کوم دغه خیشوم دغته تجویف انفي وای، انف په عربي کې پوزې ته وایي، یعنی دا دغه د پوزې تشه کې ویل کېږي، دغه د پوزې د کوم دغسې د نال چې دی چې دلته د هوا مثلا خارجېږي، دغه ته مثلا دغه د پوزې په تشه کې ویل کېږي، نو ځکه تجویف یعنی جوف انفي یا تجویف انفي ورته وایي، یعنی د پوزې دغه تشه. نو دا مقدر دی مرګلو، مخرج دغه مقدر دی یعنی محقق نه دی. په څه معنی د مقدر محقق زه استفاده کوم؟ دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې که زه ووایم چې مثلا عین مثلا عین که ووایم زه ویلی شم چې د عین وسط د حلق ادا کېږي، مثلا دلته یا کېږي. یا مثلا که زه ها وایم یا په اقصا یا اخرنۍ حصه د حلق کې یو ځای باندې ګوته یخی شمه چې دغه ځای دی. خو مثلا که زه ووایم چې دغه حروف مدي په جوف یعنی د ستوني نه تر خولې هغې کېږي، مثلا که زه وایم بو، د او اواز د عین د هغه نه راوځي د ستوني نه تر خولې پورې، داسې دقیق زه نشم ویلی چې دا په دغه حصه د ستوني کې یا په دغه حصه د خولې کې، عین هغه نال چې هغه د خولې مثلا ستونی دی داسې حلق نه راغلی تر خولې پورې ټوله مجراوې په دې کې، دغه صوتي مجراوې په دې کې داخلي دي، خو دقیق پې ګوته نشم ایښی چې په دغه حصه د ستوني کې یا په دغه حصه د خولې کې، نو هغه مقدر دی. مخرج مقدر په دې معنی چې تقدیرا موږ وایو چې دی مخرج دی، ولی دقیق ځای مشخص نه دی. دقیق همداسې خیشوم مقدر مخرج دی، ځکه خیشوم هم د دغې حصې نه د اواز راوځي عین تر پوزې دغه ځای پورې، نو زه دقیق نشم چې دا اواز یا د دغه ځای نه راووتو یا د دغه ځای نه شروع شو یا د دغه ځای نه شروع شو. دغه ټول مجرا د انف
یا د پوز دغه د پوز ټوله مجرا د هوا مجرا د ټوله په دې کې داخله دی نو مقدر دی. نو موږ وایو چې خیشوم مخرج مقدر دی نه محقق. نو په دې اساس باندې ځکه دغه مکمل ځای نه داسې هوا راوځي موږ دقیق نشو چې دا هوا د دغه ځای نه راووته یا دغه اړخ نه راووته. مکمل دا په دې کې د ټوله پوزه یا انف په دې کې داخل دی د باره نه د اواز راوځي تر مکمل. که ځکه د پوزه ته دلته باندې کې د اواز بندیږي نو په دې اساس نو موږ نشو ویلی چې د اواز اصلا د کوم ځای نه خو مقصد د باره نه اصلا دې کې ستوني دغه هوایي قفسونه البته سږي دې کې رول لري چې هوا خارجوي بیا مثلا دې نه چې د پوزې دغه نل په واسطه یا د هوا د مجرا پر ذریعه البته اخراجیږي یا خارجیږي دغه ده. ښه نو نن مرګلو دقیق ووایم په خیشوم. نو خیشوم هم دا و چې د غنا کېږي. غنا البته ما درته ویلي چې غنا کې تاسې تشویش درته پیدا نشي. غنا هم صفت دی، غنا هم دغه حروف و مخرج دی. البته مثلا که موږ وایو چې نون او میم، که نون او میم نه وي غنا اصلا راځي نه. نو غنا د غنا د پیدا کېدو دپاره سبب باید نون او میم وي تر څو چې غنا د مسبب په شکل را پیدا شي. تر څو چې سبب نه وي مسبب نه راځي. نو نون او میم ورته سبب کېږي تر څو چې غنا د مسبب په توګه راشي. یو او دویم دا که چیرته په غنا کې تطویل او تقصیر تقصیر یعنی په کاف سره نه دی نه په سین او س سره دی، په قاف او سواد سره تقصیر لنډوالي ته وایي یعنی طویل او قصیر، تطویل او تقصیر. نو کله چې اواز یا کیفیت د غنا ډیر وکت شي یا ډیر لنډ شي دلته کیفیت موضوع مطرح کیږي نو دلته بیا د صفت په توګه کارول کیږي نه د مخرج په توګه. نو موږ وایو چې نو موږ وایو چې دا غنا د تطویل راغو دا صفت دی نه د مخرج په توګه. ښه نو اوس زه کمره اړوم ملګرو تختې ته. نن درس وږ نه دی، فقط حرفین یا حرفان یا دوه حروف دي چې هغه میم دی البته او نون دی. په دې باندې به خبرې کوو انشاءالله العزیز. نن به که خیر وي ویډیو به نه اوږدوو او دا مختصر په تیر درس باندې موږ خبرې وکړې. خدای دې وکړي چې د ځینو اصطلاحاتو سره بلد شوي وای چې ما تجویف انفي یعنی او مقدر ما کلمه استفاده کړه او تطویل او تقصیر خبره په کیفیت دی اواز باندې خبره وکړه. مرګلو نن کوم باندې چې مخرج باندې مو خبرې کوو هغه مخرج الخیشوم. الخیشوم ما درته ویل چې خیشوم په فتح او ح باندې فتح ده. نو په فتح خ سره مرګلو خیشوم ما مخکې درته ویل چې خیشوم دغه د انف یا د پوزې د برې حصې ته خیشوم وایي. ځایي شد یعنی د دې نه په خیشوم کې یا د خیشوم مخرج نه چې کوم حروف ادا کېږي هغه دوه حروف، یو نون دی او بل میم دی. خو مرګرو که فکر مو وي میم تاسو ته ما په شفتان یا شفتین کې مو ویلی. شفتین یا په شونډو نه ما درته ویلي چې انطباق د شفتینو راځي میم ادا کېږي هغلته مو وویلې. دلته ما درته ویلي چې هغلته ما مو می الته ما درته فتح ضمه او کسره ورکړې وه. خو دلته عموم چې دلته زه کومه خبره کومه هغه معمولا میم مشدده یعنی میم باید شاد وخوري. او دلته چې د نون ممکن موږ په لسان کې مو وایو راتلونکي درسونو کې چې ژبې سره ادا کېږي چېرته ادا کېږي لسان مخرج لسان. خو دغه نون نه ما هغه نه دی هدف ده معمولا ما مشدد نون دی. مشدد دا معنی چې مثلا یو متحرک حرف په مقابل شي دغه شد یا فتحه یا ضمه یا کسره. یا مثلا تاسې کولی شئ دا نون مثلا ساکن هم کوي که دا ساکن هم شي یا مثلا میم هم ساکن شي. په دغه صورت کې هم کیدای شي چې د خیشوم نه د دې اواز وځي. خو دغه په سکون حالت کې کله چې نون ساکنه او میم ساکنه وي د سکون په حالت کې دغه اواز ممکن دومره سخت د خیشوم نه ادا نشي لکه څنګه چې په نون مشدد او په میم مشدد کې ادا کیدای شي. مطلب دا چې موږ کوی چې این دا مکمل د خیشوم نه ادا کیږي. این عم دا مکمل. ولی که زه دغه نون ساکن کم ان یعنی که ته پوزه بندم کې یو رقم ته اواز راوتی شي د خولې مجرا لارم کېدای شي یو اواز وځي. یعنی خیشوم کې شته مخرج خیشوم دی هلته غنا غوندې کېږي. خو دا غنا دومره هغه نه دی لکه څومره چې په نون مشدده کې مشاهده کېږي نو یا په میم مشدده کې مشاهده کېږي. نو دغسې خو تاسې کوی شئ مثلا چې نون اصلا زما هدف چې دی نون
مشدده دغه چې نون شد ولري او میم دی نو تاسو کولی شئ چې د نون ساکن مثلا د اخفا په صورت کې یا د اقلاب په صورت کې دلته په نون ساکن کې یا مثلا د ادغام په صورت کې خو بیخي مشدد کیږي خو یا د اظهار په صورت کې په میم کې اظهار چې کله وشي مثلا ساکن مثلا یا په اصطلاح اخفا چې کله کیږي اخفا بیا د میم خو نون وي اصلا میم په میم ساکنه بدل شوی وي لکه اقلاب چې وایو نو په دغه صورت کې نو مرګلو که زه اوس تاسو ته مثال درکړم ستاسو به ښه دماغ پې خلاص شي مثلا وبخئ دا ان صحیح شو مثلا که زه وایم چې ان الذين نو ان دا معنا چې د نون مشدد دی بالکل د دې مخرج خیشوم دی یعنی دغه اواز د پوزې نه راوځي مرګلو که تاسو دقیق ورته متوجه شئ بالکل د پوزې نه دغه اواز راوځي مثلا که چیرته د اخفا په صورت کې راشي مثلا من کان صحیح شو مثلا من کان ځکه نون ساکن د نون ساکن شاته کاف راغلی کاف حرف د اخفا دی دلته اخفا کیږي من کان وګورئ که پوزه بنده شي د اواز راوځي دومره یعنی بیا لږ تغییر پکې راځي نو فکر مده یعنی که دا چیرته پوزه بنده شي د دې اواز راوځي دومره سخت نه خو که دې کې په مشدد کې بنده شي بیخي اواز قطع کیږي ځکه د هوا د خروج دپاره بله مجرا وجود نه لري بجز خیشوم نو خیشوم چې تا پې بند کړو مکمل لکه مجرا وي یا مکملې لارې د خروج د هوا بند شي نو هوا کومه نه وځي نو موږ وایو چې نو په دې کې بیا بیخي نه کېږي په دې کې کېږي ډېره نو مطلب دا که دې کې پوزه بنده هم کې اواز وځي خو مقصد د اواز په هغې کې تغییر راځي دغسې اسان ده انشاءالله په دې کې به مشکل نه وي او په ممې ولو که چېرته دا مثلا دغسې اوس په دې کې که اظهار هم وشي مثلا که زه اصلا ان اظهار انعمت انعمت نو که تاسې دم چې کوئ مرګلو دم یو رقم ته د خیشوم نه ادا کیدای شي یعنی په اظهار کې په اخفا کې په ادغام کې نون د ټوله مثلا د خیشوم نه وځي خو دقیق په ادغام کې په دقیق کله چې نون شد ولري راځو میم ته میم باندې کله چې شد وي خو ډېر دقیق ما درته وایي چې خیشوم نه ادا کېږي کله چې شد وي په دې کې مثلا که زه ووایم مثلا عم يتساءلون عن النبأ عم دا مکمل جریان د پوزې نه دی که ته د پوزه بنده کې یعنی خیشوم دغه مجرا د هوا د خروج بنده شي د نه ادا کېږي نو دغه نه دقیق معلومیږي چې میم مشدده دقیقا د خیشوم نه ادا کېږي عم صحیح شو یا مثلا زه که ثم نو په دې اساس که ته دې باندې پوزه بنده کې بیا نه کېږي نه ادا کېږي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه وګورئ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نو مطلب نو که چېرته میم مشدد دی که دې باندې خیشوم لاره بنده شي بله لاره نشي د مکمل اواز څه شی کېږي قطع کېږي یا مثلا مرګلو که چېرته اخفا هم وي که اخفا هم وشي مثلا په اخفا کې که زه وایم چې وما هم بمؤمنین بی وما مثلا هم
مؤمنين وما هم بمؤمنين وما هم وګورئ دلته که میم ساکنه ده دلته اصلا دلته اخفا کیږي نو په دې اساس د اخفا کې موږ ویلي د تنوین نو هغه د میم په هغه ته چې لاړ شي احکام د میم ساکنه نو هغه ته موږ ویلي وما هم بمؤمنین وما هم بمؤمنین. ما درته ویلي و مرګرو کله چې نوح میم ساکنه راشي یا غنه شاته با راشي دلته اخفا کیږي. د تاسې کوی شئ که دې کې ستونزه لرئ د میم ساکنه احکامو ته لاړ شئ په تیر شوي درس کې لیکچرو کې بیا به درته معلومه شي انشاءالله پوه به شئ. وما هم بمؤمنین وما هم وګورئ چې په زبان کې نه ادا کیږي نو دغه معنی شو چې میم ساکنه مخرج شه دی خیشوم دی. وما هم بمؤمنین. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نو مطلب دا چې په دې کې موږ تاسو پاتې ولګی دا او په دې کې مثلا یا دی میم ساکنه درته استفاده کم مثلا ام لم صحیح ام لم تنذرهم لم. نو دا مرګلو دقیق موږ تاسو ته معلومات وشو چې کله نون مثلا مشدده او یا میم مشدده دقیقاً کله چې دا وجود ولري نو هغلته دا د دوی مخرج شده یعنی خیشوم دی یا د خیشوم نه ادا کیږي. دا مهمه خبره و مرګلو اړین و چې تاسو په دې باندې پوه شئ وای انشاءالله چې په دې کې به کومه ستونزه نه وي. خو یو شي ته مرګلو ډېر دقیق شي ته اشاره کوم چې متاسفانه ځینې قاري صاحبان هغې کې ستونزه لري یا کوم شی باید تاسې ونه کوئ. هغه شی چې باید ونه کوئ هغه دا دی این که مثال این زه ووایم صحیح شو. ځینې هغه قاري صاحبان په دې کې ډېره مشکل جوړوي چې هغه کوشش کوي چې تدویر وکړي صحیح دی. مثلا دغه قلقلې چې کوي دغه ډېر اوږدی چې وایي نو دغه د مساجدو کې یا په فتحو کې یا مثلا ځینو برنامو کې یا پروګرامونو کې هغه نه دا اشتباه کیږي چې دغه حمزه د مکسوره دا د ان دا به چې ان نو ان د خپل یعنی اندازه لري چې تو څومره پوری ته کوای شي د یو نیم الف حرکت ورکړي یا مثلا یو نیم الف حرکت ورکړي یا درې حرکتونه ته حق لري چې دلته لاړ شي. ډېر مثال نه هغه نظر سرعت او سستوالی د قرات ته چې ته حذر کوي که ته تحقیق کوي که ته تدویر کوي. خو یو شی چې خواهش کوم هغه دا دی چې تاسو به دلته مد به نه ورکوئ. مد متاسفانه ځینې قاري صاحبان مد ورکوي داسې وایي ان الذین دا خو تا داسې وویلې مثلا داسې ته به وایي چې که داسې کوي صحیح شو. مثلا حمزه صحیح شو ای د یای ساکنه شو ما قبل مثلا صحیح شو ته ای دلته مد ورکوي ان الذین نه داسې به نه کوئ. تاسې به دلته مد به نه ورکوئ. دا کار به بیخي نه کوئ. تاسې به خاص دغه څه کوئ دغه حمزه ما قبل حمزه دغه مکسوره تاسې به په نون مشدده کې مدغم کوئ. مدغم فيه په دې کې بنا وځئ ان الذين كفروا إن الذين كفروا لن تغني عنهم إن الذين جدا إن الذين نداسي بنوايتي إن الذين كفروا. نو مرګلو خدای دې وکړي چې په دې توپیر باندې پوه شوي وئ. دا مې دې په خاطر درته وویلې چې ځینې زه دغه شیان اورم نو تاسې به مد نه ورکوئ چې وایي چې
ان الذين نو تاسو ان الذين كفروا نو دا څه بځای خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وای. مثلا یا تاسو کوشش وکړئ د عین په میم کې نه بسئ عم چې سړی لري نه پوه شي چې دا مدغم شو عین ما قبل د عین مدغم شو په میم کې، یعنی مدغم شو عین مدغم شو فی المیم، یعنی مدغم فیه. عم يتساءلون عن النبأ العظیم نو دا ډیره اړینه خبره وه ملګرو. نننی ویډیو اوږدونه ځکه چې انشاءالله فکر کوم چې اوږدوالي ته هغه نه لیدل کیږي، نو دې په خاطر چې تاسو ته هم د ویډیو حجم زیات نشي. نن مو په خیشوم باندې خبرې وکړې. نو خیشوم همدا چې دغه پوزې اخرنۍ حصې ته ویل کیږي، نون مشدده او میم مشدده او نون ساکن میم ساکن، خو دقیقا مشدده مې درته وویلې چې د خیشوم نه ادا کیږي او ډېر ښکلی اواز د دې نه خارجیږي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه نون مشدد او میم مشدد دغه دقیق ادا کړئ د خپل مخرج نه، البته خیشوم نه. نو انشاءالله چې تاسو په اواز کې او صوت کې او هغسې تحسین او تجوید ولیدای شي، یعنی ښکلا به مشاهده شي. دا او واجب دی مرګلو، دا تجوید تاسو لپاره ډیر اړین دی. الحمدلله چې ما سره ډیر مرګلي په ارتباط کې دي، ما ته قرآن کریم دوی عکسونه رالیږي چې استاد دلته مثلا یا اخفا کیږي یا دلته ادغام کیږي، دلته وقف کې څنګه کیږي څنګه نه کیږي، دلته مثلا مد کیږي که مد نه کیږي. دا ما ته واقعیت مورال را بخي. دینه دا معلومیږي چې تاسو ما نظري درسونو ته عملي بڼه په قرآن کې ورکوئ چې دا ډیر اساسي رول لري او الله دې اجرونه درکړي. او ډیر مهم دي ټولو نه دا دی چې تجوید د قرآن د حکم پر اساس باندې واجب دی، ځکه خدای پاک وایي ورتل القرآن ترتیلا. نو قرآن محمد صلی الله علیه وسلم ته البته امر شوی دی، ځکه هغې سره دا خبره کوله چې ورتل القرآن ترتیلا. تاسې مثلا هغه قوم اللیل، هغه تاسو چې وایي یا ایها المزمل، نو هغه سوره چې تاسو ووایي نو انشاءالله بیا هغې کې امر محمد صلی الله علیه وسلم ته خدا عام دی، دا خاص په هغې پورې ځانګړی نه دی، د حکم عام دی. نو ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ټول مسلمانانو دپاره چې قرآن تلاوت کوي باید په ترتیل یعنی تجوید سره. دا واجب دی مرګلو. تجوید فرض عین دی، فرض عین چې تاسې باید دقیقا څنګه چې لازم یې هغسې د قرآن مثلا لوستنه وکئ او مثلا د هر حرف هغه خپل حق او مستحق ادا کوي. دا ټول واجب دی، یعنی فرض عین دی. او دا چې مسلکی زده کړې کوي یا دقیقا د تجوید له نګاه نه مسلکی مخ ته ځي، هغه فرض کفایي. ولې دقیق دومره زده کول چې دقیق تاسو قرآن په تلاوت کوي، دا فرض عین دی. فرض عین په دا معنی لکه چې څنګه په موږ باندې لمونځ فرض دی، موږ باندې روژه فرض دی، همداسې د قرآن لوستل په تجوید سره هم واجب یا دقیقا فرض عین دی. نو په دې اساس زده کول یې ډېر اړین دي. دغو ټولو ملګرو نه نړۍ مننه کوم چې موږ درسونه تعقیبوي. او بیا ځینې ملګري خو ډېره لویه قرباني ورکوي چې ما ویډیوګانې ترتیب کړي دي په یوټیوب کې، ډېر بهترینې چینلې ورته جوړې کړي دي او په ډېر ښکلي نظم سره هغه د ما درسي لیکچرې تنظیموي او یوټیوب ته اپلوډ کوي تر څو نور خلک ورنه مستفید شي. دا خو بیخي د خیر کار دی. الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي، الله دې ټول خوشحال لري. نو ملګرو تجوید بالکل واجب دی. کله چې زه واجب خبره کوم مرګلو، تاسې به وایي چې کله واجب وایي او کله فرض عین وایي. واجب خبره چې کوم زه د جمهورو په نیز باندې واجب وایم. کله چې د فرض خبره کوم دا د احنافو په نیز باندې وایم، ځکه احناف فرض ورته مثلا 7 قسمه دغه تکلیفي احکام چې دي په 7 قسمونو ویشي او جمهور په 5 قسمونو ویشي. نو د جمهورو له نګاه نه فرض نشته، فرض اصلا وجود نه لري، هغه واجب کې د ټول رنغاړي. خو مطلب د موږ د احناف له نګاه نه بیا 7 قسمه په دې کې فرض هم داخل دی چې د جمهورو په نیز فرض بیخي شته نه. نو په دې اساس زه د دواړه خبرې د یو بل په ځای چې کوم، نو دا د مختلفو زاویونه کوم چې واجب د جمهورو په نیز خبره کوم او فرض عین البته د احنافو په نیز باندې دا خبره کوم. نو ملګرو نړۍ مننه چې تاسې ما سره یو درسونه تعقیبوئ او تاسو امین صاحب ویلي دي چې ویډیو باید شیر شي. زه خو معمولا داسې وي چې ډیره یادونه دې نه کوم او عادت مې نه دی چې ویډیو شیر که یاسې وکړه یا داسې. بس د خیر کار دی، د خیر کار کې بالکل مشورې ته هم ضرورت نشته که وایي که
څوک چې د خیر کار کې کومک کوي، مدد کوي او د بل لاسنیوونه الله دې اجرونه ورکړي، نو که شیر شي نور خلک به هم ورنه مستفید شي. مطمئن یم چې تاسو ته به هم د شیر کولو اجر درشي. بس سلام و عزتمن لرم ملګري تر بعدي درسونو پورې چې هغه اخیری مخرج دی چې اللسان یا ژبه دی، ژبې نه چې کوم مخرجونه یا حروف ادا کېږي د لسان مخرج نه، چې لسان بیا په هغې کې خاص لسان یعنی ژبه نه دی، د ژبې مختلف اطراف چې رأس د لسان، وسط د لسان، اقصى د لسان مثلا، یا انتها د لسان، یا دغه څنګ یا طرف د لسان، یا حفتین دي چې مثلا دواړه طرفونو کې راځي چې ښي طرف او چپ طرف د ژبې. همداسې غاښونه هم پکې رول لري چې ثنایه علیا او سفلا او ادراس دي مثلا، ناب مثلا، طواحین، نواجز، دغه ټول غاښونه هم په هغې کې رول لري. په دغو باندې به په راتلونکي درسي لیکچر کې مفصلې خبرې کوو. تر راتلونکي دوشنبې پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. راتلونکی درسي لیکچر به موږ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو وي. تر هغو مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه خیر.